د یو صحابي د زکندن واقعه. आवाज حافظ همدرد. د یو صحابي مېرمنې پیغام واستوي: یا رسول الله، زما خاوند مري او کلمه نه وایي. صحابي دی بیا هم کلمه نه وایي. ډېره تعجب خبره ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډېر عاجله ورغی او ورته ویله چې زویه کلمه ووایه. نو صحابي ورته ویل چې نه سم ویلای. رسول الله ورته ویل ولې نسې ویلای؟ نو صحابي ورته ویل بس نه سم ویلای. رسول الله ورته وویل چې د په والدینو کې څوک ژوندي دي؟ نو مېرمنې ورته ویل مور یې ژوندۍ ده. نو ورته ویل چې مور یې راوغواړه. مور یې راغله. رسول الله ورته وویل چې ای د القمه مور، آیا ته خپل د زوی څخه خوابدې خو نه یې؟ نو مور یې ورته ویل هو، زه ترې خفه یم. نو رسول الله ورته وویل چې ولې پر څه خبره ځینې خوابدې؟ نو مور یې ورته وویل زما د ده د دین په حقله هیڅ شکایت نه دی. ډېر نیک انسان دی. د شپې تهجد هم کوي او په نفلونو کې قرآن هم وایي او د ورځې هم روژې نیسي. اما یوه خبره ده چې کله زما سره مجلس کوي نو په ډېر بې ادبي او ځورونکي الفاظو را سره مجلس کوي. نو دا زما زړه زری زری کی چې کله زما سره خبره کوي. بس زه په همدا خبره ترې خوابدې یم او دردولی یم. نن سبا خو اولادونه مور او پلار وهي او ترټي یې د کوره یې پسې اخلي او هغه زمانه کې چې صرف لهجه تیزه وه او زبان تیزي یې وکړه. نو رسول الله ورته وویله چې کولی سي چې معاف یې کړې؟ نو مور یې ورته وویله چې نه، زړه مې نه غواړي. نو رسول الله ورته وویله که چیرې اور ورته واچوم سفارش یې کوې راته؟ نو مور یې ورته وویل چې نه، په اور کې خو یې نشم لیدلی. نو رسول الله ورته وفرمایل چې که چیرې تا معاف نه کړ نو چې څنګه مړ سو سمدستي به جهنم ته ځي او په اور کې به سوځي. استغفر الله. حالانکه قرآن وایي کلا وعد الله الحسنى. ای زما نبی، دا زما وعده ده چې ستا ټول صحابه به جنتیان وي. اما زما نبی ورته وفرمایل چې دا خبره مې واوره، که تا معاف نه کړ نو دا به سیده جهنم ته ځي. نو اوس ووایه چې تاسو یې معاف کوئ او سفارش ته کوي کنه؟ نو مور یې ورته وویله چې هو، زما لخوا معاف دی. نو رسول الله ورته وویله چې زویه وس کلمه ووایه لا اله الا الله محمد رسول الله. هغه وویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله او سای ورکړه. رسول الله د هغه جنازه ورکړه او شخ یې کړ او بیا د هغه د قبر سره ودرېد او اعلان یې وکړ چا چې خپل مور او پلار وځورول پر هغه باندې د الله لعنت، پر هغه باندې د فرشتو لعنت او پر هغه باندې د مځکې او د اسمانو لعنت. د هغه به نه لمونځ قبلیږي او نه به روژه قبلیږي او نه به صدقه قبلیږي.